السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول جوړ او روغ به یئ. له ټیکنیکل زده کړې چینل څخه بیا هم په یوې نوې او خوندورې ویډیو کې تاسو ته راغلی یم. ګرانو ملګرو، نن مې په موبایل کې یو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ ستاسو لپاره راوړی دی. ملګرو ډېر خوندور سیټینګ دی، نو راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل وکړو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې هغه ملګري چې زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست، نو زما چینل درته سبسکرایب کړئ او خوا کې کوم د ګنټې نشان دی په آل باندې کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت سره دررسېږي. او ویډیو لایک کړئ، که مو خوښ شول نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. راځئ ملګرو په ویډیو باندې پیل کړو. هغه لپاره ملګرو دا د بیک بټن په نوم یو اپلیکیشن د تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. که هغه ځای څخه یې نه سئ ډاونلوډ کوئ، ډسکرپشن کې مې لینک درکړی، له هغه ځای څخه ډېر په راحته تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو دا ملګرو اوپن کړئ. ملګرو تاسو چې کله اوپن کړئ ناټ ناو باندې ملګرو کلیک وکړو. ملګرو دا ملګرو اوس بیک بټنس ملګرو دا چې کله ملګرو ستاسو بیک بټن خراب وي، نو دا اپلیکیشن ستاسو لپاره ډېر د بیک بټن کار کوي. نو ملګرو دو رنګ چې وربدلوي ملګرو تیمز ته به راسئ. تیرسته ملګرو دا پالورډ کور د ملګرو څنګه هغې د ملګرو رنګ اوس وربدلو موږ. مثال زه سور انتخابوم ملګرو. دا ملګرو څنګه رنګ سه ملګرو اوس بیکګراوند کور ملګرو موږ به ورته بدل کړو ملګرو. دا به دا ورته انتخاب کړو. دا د ملګرو تاسو به ترې وځئ ملګرو. دا د ملګرو اوس ملګرو تاسو به دلته نو دا د ملګرو تاسو اوس ګورئ خپله بیک بټن کار کوي ملګرو. تاسو ګورئ ستاسو که بیک بټن خراب وي نو دا طریقه اوس وکړئ، ستاسو به انشاءالله 100% تاسو ته کار کوي. نو دا ویډیو ملګرو هیله لرم چې ویډیو مو خوښ وي، نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ. تر بلې ویډیو چې زه راځم د الله په امان.